السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای مو راوله. ډېر زیات خوشحاله یم چې بیا تاسې خپل چینل ته تلویزیون ته راغلي یاست. تاسو ته بیا هم هرکلی وایو. نن به د پښېماني په اړه خبرې وکړو. په انګلیسي کې ګیلټ ورته وایي. یو داسې احساس چې تقریبا هر انسان په ژوند کې تجربه کړی دی. دا احساس کله نه کله داسې وي لکه یو درون بار چې مو پر زړه او ذهن پروت وي. خو آیا تاسې پوهېږئ چې دا احساس که سمې لاره ورکړل شي کولی شي موږ ته د نفس پاکولو، رشد او روحاني بیا رغونې لار پرانیزي انشاءالله تعالی. نن به دا احساس د اسلامي او رواني نظره وڅېړو تر څو پوه شو چې دا څنګه زموږ د ځان اصلاح او د الله د نږدې کېدو لپاره یو وسیله ګرځېدای شي. اسلام موږ ته دا راښیي چې پښېماني یوازې درد نه دی بلکې یو روحاني اشاره ده، یو زنګ دی چې موږ ته وایي ته له خپله ارزښتناکه لارې څخه لږ خطا سوی یې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمايي پښېماني خپله یو توبه ده. سبحان الله. دا په سنن ابن ماجه کې ده. سبحان الله دا یو ډیر زور حدیث ده. یعنی همدا احساس چې زړه مو ناراموي دا خپله د الله خواته د رجوع کولو پیل دی. همدا احساس ده چې موږ هڅوي چې اشتباهات هم جبران کړو او د ښووالي خواته لاړ شو. په بل حدیث کې راځي الله تعالی د خپل بنده توبه تر هغه وخته قبلوي تر څو چې روح ستوني ته نه وي رسېدلی. سبحان الله. یعنی تر څو چې ژوندی او د الله دروازې خلاصې دي. له رواني اړخې پښېماني د ضمیر یو طبیعي عکس العمل ده. کله چې له خپلو ارزښتونو او باورونو واوړو وجدان مو غږ کوي سمه لاره باندې نه روان. اجازه راکړئ تاسو ته یو مثال درکړم. فرض کړئ چې تاسو ژمنه کړې وه چې د هغه چا سره به وخت تېروئ چې تاسو یې پروا لرئ مګر هغه کار ونیسئ. نسئ کولی، مشکلات راځي، بند پاتې کېږي، په کار کې بند پاتې کېږي، نسئ کولی چې ورسئ. خو که دا احساس ډېر شدید سي او کنټرول نسي نو دا کولی سي د افسردګۍ، اضطراب او حتی د ځان کموالي لامل سي. له همدې امله باید توازن وساتو. په اسلام کې نیت ډېر مهمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اعمال په نیت پورې تړلي دي. سبحان الله. دا حدیث په بخاري کې ده. یعنی که نیت مو صحیح وي که څه هم نتیجه نیمګړې وي الله به یې قبول کړي انشاءالله. سبحان الله. الله سبحانه وتعالی څونه مهربانه ده. راځئ څو ساده خو مؤثره ګامونه در سره شریک کړم چې دا احساس څنګه اداره کړو انشاءالله تعالی. اول فکرم بدل کړئ. هغوی په انګلیسي کې ریفریمینګ وایي. د دې پر ځای چې ووایي زه ناکامه شوی یم هڅه وکړئ چې ووایي دا زما لپاره د ودې فرصت ده. سبحان الله. ګوره دغه یو ریفریمینګ څه ورته وایي دغه فکرم بدل کړئ انشاءالله سړي ژوند بیخي ورتغیروي. که پښېمانه یاست چې کورنۍ ته مو وخت نه دی ورکړی نو دا احساس تاسو هڅوي چې وخت مو ښه مدیریت کړئ. دویم الله ته توبه وکړئ. الله تعالی ته رجوع وکړئ. خپلې غلطیانې ومنئ او وعده وکړئ چې بل ځل به یې نه تکراروئ. توبه نه یوازې دا چې زړه سپکوي بلکې د الله سره مو اړیکه قوي کوي. سبحان الله. دریم ښه خاطرات مو یاد کړئ. کله چې نارامه یاست هغه وختونه یاد کړئ چې غلطیانې مو اصلاح کړې وي. دا به تاسو ته قوت درکړي چې پښېماني مو اداره کړئ انشاءالله تعالی. څلورم خپل وخت تحلیل کړئ. هغه پیښې تحلیل کړئ چې تاسو یې پښېمانه کړي یاست. څه درسونه مو ترې اخیستی او راتلونکي کې مو هدف څه دی. پنځم خپل اعمال د قرآن او سنت سره وسنجوي. که شک لرئ چې ستاسو عمل سم نه دی قرآن او سنت ته ورسئ. که عمل مو د دین سره برابر وو نو د خلکو خبرو ته اړتیا نشته انشاءالله. زه تل وایم ولې د خلکو قضاوت ته اندېښنه ولرو چې موږ لپاره د اعمالو یو واضح ترازو شته. هغه ترازو سنت قرآن ده. تاسې به لیدلی وي تمام ورځ بس خلک شروع دي په موږ خبرې کوي. د دا وړو کو فلاني دا وړو کو دا وکړو.
دا بیخي د خلکو ژوند یې بیخي ورتباه کړی ده. بهترین لاره یې دغه ده چې هر چا که ملامت کړاست هر کار چې کړی وي تاسې باید له ځان سره کښېنئ چې که دا کار چې ما کړی ده دا د محمد صلی الله علیه وسلم سنت سره او له قرآن سره مطابقت لري که نه لري. که یې مطابقت درلود د دې خبرې اتې هېڅ مهم هم نه دی. له دې خاطره مهمه نه دي چې دې انسانان دی خدای تعالی قرآن کې وایي چې انسان هم ضعیفه پیدا کړی ده. ضعیفه په چی شي باندې ده چې خودخواهي لري. ډیر زیات شیان دي چې موږ تاسې ضعیفه یو. ما به همیش په دغو کې چورت وهو چې دا خدای تعالی ولې انسان ته وایي ضعیفه عقل لرو شعور لرو الحمدلله قدرت لرو هر شی لرو ولې نو انسان ضعیفه ده. مګر اوس پوه شومه چې الله سبحانه وتعالی ضعیفي چیش ته وایي. دا د موږ خودخواهي قهر حسادت دا ټول شیان موږ تاسې په ضعیفي کې راځي. نو همیشه پام می که چا ملامتول است هغه د دې خپل پرابلم ده. له دې خاطر هغه انګلیسي کې بایس ورته وایي نه پر خپل ځان باندې ختمه کړې ده خلاص. دغه خاطر چې هر څوک ملامتوي بیا در تکرارومه مقایسه یې کړئ له قرآن سره او سنت سره. که قرآن او سنت ویل د تاسې عمل سم ده نو راته د دنیا په قصه کې مه کېږئ. د دغو خبر just keep going. یاد ولرئ پښېماني ستاسو دښمن نه ده بلکې ستاسو ښوونکی ده. که دې ته غوږ ونیسو دا موږ نیغ په نیغه د الله خواته بیایي انشاءالله. قرآن او سنت موږ ته د دې احساس لپاره لارښود راکړی دی. راځئ چې دا احساس درک کړو احترام ورته ولرو او مثبت کار ته یې واړوو. که دا ویډیو مو خوښه سوې وي مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او زموږ په چینل کې ګډون وکړئ انشاءالله تعالی. تر بلې ویډیو پورې خپل احساسات مه هېروئ او خپل ایمان ته اجازه ورکړئ چې مو لارښوونه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای پامان.